مفهوم ټپ کې پاراګراف کې موږ تاسو تیر درس تر ملټي لیول لیست پورې درس هم لوستی و. د ملټي لیول لیست څخه وروسته بل موږ سره په دې کې انډینټ دی، یو موږ سره انکریز انډینټ او بل موږ سره ډیکریز انډینټ ده. څه کار کوي؟ فرض کې موږ یو ټاپک ولیکه د لینګویج په هکله باندې. فرض کې موږ یو ټاپک ولیکه د لینګویج په هکله باندې، قوس شروع 3 پاراګراف لیکل مو په انټر هم کو 3 پاراګراف لیکل مو کو. انکریز انډینټ او ډیکریز انډینټ دا کار کوي چې که تاسو انکریز انډینټ انتخاب کړئ، دغه کوم پاراګراف تاسو لیکړي د دغه پاراګراف او د ورقې د مارجن ترمنځ څونه فاصله وي. انکریز انډینټ دغه فاصله زیاتوي او ډیکریز انډینټ به د فاصله کموي. خو یاد ساتئ کوم فاصله تاسو ته ورکوي دغه سپین ځای چې راځي په دې ځای کې تاسو نو لیکل نشئ کولی، ځکه دا د پاراګراف انډینټ موږ انتخاب شو. که تاسو غواړئ چې نارمل ته لیکل وکړئ نه شئ کولی، او لیکل کولی شئ خو د انزر ټیکس باکس دله لیکل کولی شئ. که تاسو ټیکس باکس په دې کې راسئ مطلب لیکل کولی خو هغې نه غیر ته لیکل نه کېږي. او بیا که تاسو ډیکریز انډینټ انتخاب کړئ نو دې سره ستاسو دغه کوم څه چې پاراګراف انتخاب کړي دغه فاصله د ورقې مارجن سره یا حاشیې سره کمیږي. له دې موضوع څخه وروسته یو بله موضوع موږ سره هغه دا ده چې موږ څه وایو چې لیفټ ټو رایټ ټیکس ډایرکشن او رایټ ټو لیفټ ټیکس ډایرکشن. که تاسو غواړئ چې تاسو لیکل د ښي نه چپ طرف ته وشي نو رایټ ټو لیفټ اخلو، مطلب د کمپلیکس ټیکس لپاره، پښتو دپاره، اردو لپاره، عربي دپاره، دې لپاره موږ چې اخلو دا اخلو. او که چیرې تاسو په انګلیسي باندې لیکل کوئ، مطلب لاتین ټیکس لیکل کوئ، نو هغې لپاره موږ لیفټ ټو رایټ اخلو. نو فرض کې که تاسو راشئ، زه راشم په دې کې رایټ ټو لیفټ واخلم، ستاسو د لیکلو امین پښتو دپاره نو ژبه یې بدله کړئ او ژبه له څخه اوس لیکم فرض د افغانستان اسلامي دولت، داسې لیکل هم وکړه. او که تاسو په انګلیسي باندې لیکل کوئ نو دې لپاره تاسو مجبور یاست چې تاسو لیفټ ټو رایټ واخلئ. لیفټ ټو رایټ چې کله واخلئ ژبه بدله کوئ، اوس تاسو لیکل د چپ نه ښي طرف ته کېږي. ورسېدې باندې په دې خبرې. له دې دواړو موضوعاتو څخه وروسته یو بله موضوع موږ سره په دې کې ټیکس الاین دی یا ټیکس الاینمنټ زموږ سره دغه لنګویج چې موږ لیکلي د ورقې چپ طرف ته ښکاري. که تاسو غواړئ سنټر ته راشي او که تاسو غواړئ چې رایټ ته لاړ شي، دغه عنوان چې تاسو لیکلی دا کوم لیکل هم چې لیکلي کوم خوا ته لاړ شي، سنټر ته شي، رایټ ته شي او که لیفټ ته شي. دې لپاره خپل شارټکټ هم درته لیکي چې کله تاسو ماوس کارسر ګورئ کنټرول ال د لیفټ دپاره، کنټرول ای د سنټر لپاره او کنټرول آر د رایټ دپاره. نو عنوان موږ عموما زیاتره وخت د سنټر کې راولو. دا زموږ عنوان د فرض داسې مې انتخاب کړه، لږ به یې بولډ هم کړو، لږ د سایز هم غټ نو لیکو څه فرق داسې عنوان شو. له دې درې واړو موضوعات څخه وروسته یو بله موضوع په دې کې دا موږ سره چې جسټیفای په نوم باندې. جسټیفای برابرولو ته وایي، منظم کولو ته وایي. دا درې پاراګرافونه موږ لیکلي درې واړه مې سلیکټ کړه. تاسو وګورئ د پاراګراف دې خوا ډېر ښایسته منظم لیکل شوي. که تاسو خطکش په دې باندې کېږدئ د خطکش ګوره مکمل مستقیم سیده به دغه لیکل پکې شوي، خو دا زموږ د پاراګراف چپ طرف ته. خو که تاسو پاراګراف ښي طرف ته راشئ، د پاراګراف ښي طرف نه ګورئ مات دلته وړوکی یو ټک غوندې لري، مطلب مات غوندې ده، یا فرض کړه ګورئ یا دغه ځای وګورئ لږ لږ دا ځایونه مختلف خالیګاوې پکې شته دي. د دې خالیګاو ډکولو لپاره موږ جسټیفای نه کار اخلو. جسټیفای کې موږ سره څلور قسم دي، یو ساده جسټیفای ده، بل لو، میډیم او های. های جسټیفای چې کله واخلئ ستاسو دغه لیکل چې کوم دي ډېر زیات جسټیفای کوي، معنی ډېر زیات منظم کوي. دا چې انتخاب کې تاسو وګورئ دې خوا نه خو برابر و، خو دې خوا نه هم تقریبا برابر یې کړ. هغه کرښې چې مطلب کولی شي مطلب سر ته ورسئ، کوشش دا کړئ چې ویې هغه مات برخې چې هغه سپین خلاوې چې ښکار کوي دغه ټول څنګه کوئ تی ختموي. یا په دې باندې کلیک کوو، بل موږ سره میډیم د لږ لږ جسټیفای کړه، معنا د پخوا پرته لږ یې کم کړو. چې کله تاسو جسټیفای کوئ د لغتونو ترمنځ دا سپیس ډېرېږي. لکه تاسو ګورئ وای ټو هیلپ معنا د دې نه څومره سپیس راغلی، دغه سپیس درته ډېروي. او که چې لو کې نو دا سپیس څنګه کړي یو بل سره خپل نږدې کړي داسې. نو تاسو هم جسټیفای غواړئ، های غواړئ، میډیم غواړئ او که لو غواړئ. او جسټیفای خاص هم جسټیفای معنا منظمه کړه ته لکه های جسټیفای غوندې کار کوي. له دې موضوعات څخه وروسته بیا موږ سره په پاراګراف کې چې کوم دغه موږ سره لاین سپیسینګ دی، لاین ان پاراګراف سپیسینګ دی. دا د کوم لینونه تاسو لیکلي دا مطلب درې پاراګراف او دوه لینونه موږ سره دي. یو د کرښو ترمنځ سپیس ده چې دې کرښې او دې کرښې ترمنځ څومره فاصله او دې ترمنځ څومره سپیس وي. بل د دوه پاراګرافونو ترمنځ سپیس ده، لکه دا پاراګراف ته ختم شوی دی او د لاندني پاراګراف سره څومره فاصله وي. که تاسو غواړئ د پاراګرافونو سپیس ورکړئ یا د کرښو سپیس ورکړئ، دې کار کولو لپاره لین سپیسینګ ان پاراګراف سپیسینګ ته راسو. لین سپیسینګ موږ سره 1.0 ده، 1.1 ده، 1.5 ده، 2 ده، 2.5، 3 څه رقم سایز غواړئ. د لینونو ترمنځ سپیس ورکولی شئ، د کرښو ترمنځ چې کولی شئ دغه سپیس زیاتولی شئ یا کمولی شئ. نارمل که تاسو کتابونه لیکئ هغې دپاره 1.15 راځي، د انګلیسي کتابونو دپاره د پښتو کتابونو په 1.15 راځي. د انګلیسي چپټر دپاره چې کوم ده 1.15 راځي، د انګلیسي
کتابونو په 1.15 راځي. د پښتو کتابونو لپاره 1.15 راځي. د پښتو چپټر لپاره 2.5 خلک استعمالوي. مطلب چې کوم تاسو نورمال ښکاره کېده نظر خپل هغه کتاب سایز ته تاسو لاس چیک برابر به کوي. خو مطلب دا زموږ چې ډیلر کوو چې موږ خپل د کرښو ترمنځ د پاراګراف کرښې چې موږ خاو کړي دغې ترمنځ سپیس زیات کړي کم کړو. لین سپیسینګ آپشن دا موږ کوو چې لین سپیسینګ دپاره نور آپشن وټاکو. دا به چې د ګروپ لانچر کې وایو. د ګروپ لانچر دلته راسي بیا لین سپیسینګ ته راشي. بل وایي اډ سپیس بیفور پاراګراف او ریموو سپیس آفټر پاراګراف. دا خو د کرښو ترمنځ سپیس دا د پاراګرافونو ترمنځ دی. تاسو ګورئ د دې او دې پاراګراف ترمنځ سپیس ټکه نشته او دې او دې ترمنځ هم شته. ګورئ یو د لین سپیس بل د پاراګراف سپیس ده. د پاراګراف سپیس نسبتا ډیره ده. همداسې که نه دا منځنی پاراګراف ما انتخاب کړو منځنی پاراګراف او راځم ورته چې ما څه وکړه سپیسینګ اډ سپیس بیفور پاراګراف مخکینی پاراګراف ته سپیس ورکړه. متوجه سپیس دی شو. او که تاسو وایئ چې نه ریموو بیفور پاراګراف ما د سپیس د مخکینی پاراګراف سره ختم کړه. دې کلیک وکړئ کم شي. متوجه سئ که کلیک کم بشي او که چیرې بیا ځل لپاره کلیک کړئ تاسو د پاراګراف ترمنځ سپیس څنګه کېږي زیاتېږي. پوه نه شوئ. داسې وګورئ که نه ښکاره کېږي داسې وګورئ چې بل مثال درکړم. زه راځم دې لپاره چې لا ښه واضح پوه شئ. دلته زه یو لاین رسموم. د دې آنلاین د او نه واخله د ټي تر سټارټه پورې. صحیح ده. دونه صحیح کې فرق زه لاین رسموم. وصل دې که نه خپلو کې. اوس ګورو چې اشتیا سپیس ورکوي که نه یې ورکوي. نو دې لپاره دا کرښه ما انتخاب کړه داسې د لاندنی پاراګراف ګورم دا سپیس اخلي که نه اخلي. نو دې لپاره څه وکړئ ریموو سپیس یې کړئ. مطلب سپیس ختم کړه. تاسو ګورئ بیخي دا ټي دغه لیکل دننه شو دغې کې دننه شو. متوجه سئ دغسې مطلب هغه سپیس یې ختم شو. او که تاسو غواړئ چې سپیس ورکړئ دلته راشئ ورته چې ما ته اډ سپیس بیفور پاراګراف مخکیني پاراګراف سره سپیس ورکړه پاسني پاراګراف سره سپیس ورکړي. او که چیرې ریموو وکړي دا سپیس به څنګه شي ختم شي. متوجه سئ دا خلاص شو. بل موږ سره دا پاراګراف موږ انتخاب کړی لاندنی پاراګراف دا خو پاسني پاراګراف سره موږ سیټینګ کوو. برني پاراګراف سره موږ اوس پوره کارو. که تاسو دې پاراګراف کوم پاراګراف تاسو لیک کړی غواړئ چې لاندني پاراګراف سره سپیس ورکړئ یې ختم کړئ نو ریموو کې مطلب ختم به شي. ګورئ بیخي سره وصل لیکل شوی. همداسې ده که نه. او که تاسو راشئ بیا ځل دپاره چې نه پاراګراف سپیسینګ ورکړه نو تاسو وګورئ پاراګراف ته سپیس پیدا کېږي. دا موږ سره لاین ان پاراګراف سپیسینګ. د لاین ان پاراګراف سپیسینګ څخه وروسته یو بل موضوع موږ سره دا شیډینګ په نوم باندې. شیډینګ د لیکلو ځمکې ته رنګ ورکوي. لیکلو شا برخ ته رنګ ورکوي. فرض که دا موږ یو عنوان لیکلی لنګویج په هکله باندې. که تاسو غواړئ چې دې ځمکې ته رنګ ورکړئ څه رقم رنګ ورکول غواړئ بلیک کلر ورکول غواړئ داسې رنګ داسې رنګ داسې رنګ. تاسو به سی وي ګانې یا د امتحان سوالونه کتلي. په سی وي کې مطلب لیکل شوي چې پرسونل انفارمیشن داسې لاندې بیک ګراونډ ورکړي. یا امتحان سوالونه چې کله جوړېږي لیک چې لاندې پوښتنې ځواب کړئ او داسې لاندې یو بیک ګراونډ ورکړي ډایرکشن دپاره. متوجه یاستئ. نو تاسو کوئ دغسې خپل د لیکلو بیک ګراونډ ته څه ورکوئ مختلف رنګونه انتخاب کړئ. لیکلو بیک ګراونډ ته لیکلو ځمکې ته لیکلو شاته. پوه شوئ. دا خلاص شو. دا د موضوع موږ سره بیا په ډیزاین ټب کې دلته بیا راځي انشاءالله په بحث بیا کوو. صحیح دلته راسي بیا هوم ټب ته راشئ. له دې څخه وروسته یو بله موضوع موږ سره په دې کې د هغه بارډر په نوم ده. زه بیرته راځم دا شیډینګ ختموم اتې دغه لیکل ما سلیکټ کړي دي. دا لیکل بارډر دا کار کوي چې تاسو لیکل ته بارډر ورکولی شئ. سرحد چوکاټ ورکولی شئ. باټم بارډر مطلب دا چې د لیکل لاندې یو کرښه راکړه. ټاپ بارډر لیفت بارډر رایټ بارډر بیخي نو بارډر. پوهېږئ که نه. او آل بارډرز آل بارډرز چې کله واخلئ د لیکلو شاوخوا ټول طرفونو ته چې ورکوئ بارډر یې ورکوئ. بیا غوږ شئ ما ته ټاپ باټم بارډر ختم که اوس بارډر خو وی که نه لاندې مې ترې ختم که زه هم چې لیفت طرف هم ترې ختم که او زه هم چې لیفت رایټ طرف هم ترې ختم که یوازې ټاپ پاتې شو. او که غواړئ چې ټاپ هم ختم شي په ټاپ باندې لږ وکړئ دا به هم څنګه شي ختم شي. او که تاسو غواړئ چې ټول خواونه بارډر بیا ورکړم ته باټم نه یې ورکړه ټاپ نه یې ورکړه لیفت نه یې ورکړه رایټ نه یې ورکړه نو بال بیخي مو ورکړه. آل بارډر څه معنا آوټ سایډ بارډر. ښه یو موږ څه په دې کې لاندې دغه کمانډونه چې هغه آوټ سایډ او ان سایډ دا شیان دي دا موږ څه ټیبل کې کار کوي. دا چې کله موږ انزر ټب کې ټیبل ولوسته دا شیان بیا ټول تکرار بیا ورسره وایو. دا ټیبل دپاره کار کوي. فقط دې کې موږ دا څلور شیان استعمالو چې ټاپ باټم لیفت رایټ نو بارډر او آل بارډر. مشکل شته. له دې موضوع څخه وروسته په پاراګراف ګروپ کې موږ سره دوه شیان نور پاتې شو. یو موږ سره سورټ پاتې شو بل موږ سره شو ان هایټ. سورټ داسې کار کوي که چیرې تاسو لیکل کړي وي او غواړئ تاسو لیکل منظم شي. فرض که ما 8 ولیکه 7 8 مو لیکه مثلا فرض که 5 مو لیکه بیا هم 4 ولیکه بیا هم ته ولیکه 2 لیکه بیا هم ته ولیکه فرض که 3 مو لیکه بیا هم ته ولیکه چې 8 مو لیکه بیا هم ته 9 مو لیکه بیا دلته دا شی مو لیکه. دغه لیکل غیر منظم دي. یا تاسو لاندې ولیکه چې 200 دلته ولیکه چې 300 500 700 او 800 900 ولیکه. دا لیکل غیر منظم دي که نه.
که غواړئ تاسو دغه سلیکټ شوي لیکل منظم کړي دې لپاره موږ سورټ انتخابو. دوه خبر دي، یو اسنډینګ ده بل ډسنډینګ ده. اسنډینګ چې کله واخلئ اوکې کوي اول به کوچنی عدد وي بیا به غټ عدد راشي، خو هغه لیکل تاسو سلیکټ کړي وي اول به کوچنی عدد وي بیا چې غټ عدد وي. او که تاسو په سورټ کې ډسنډینګ واخلئ اوکې کوي اول به غټ عدد راځي بیا چې راځي کوچنی عدد راځي. په همدې رقم دا په الفابیټ باندې هم کار کوي. مثال په توګه زه راځم په دې کې لیکم چې سی مو لیکه، ډي مو لیکه، ای مو لیکه، اف مو لیکه، ای مو لیکه، جے مو لیکه، زیډ مو لیکه، وای مو لیکه، ډبلیو مو لیکه. داسې لیکل هم وکړه که نه. که تاسو غواړئ خپل د ای بي سي تورې منظم کړئ، مطلب نومونه کار شي لغتونه شي وي ما خو ای بي سي ولیکه، داسې به دا لیکل خپل ټول سلیکټ کړئ. داسې چې کله سلیکټ واخیستلی شي بیا هم سورټ ته راشئ. په سورټ کې موږ سره یو اسنډینګ دی بل ډسنډینګ دی. اسنډینګ چې واخلئ A to Z، A C D یا آخر کې Z. او که چیرې تاسو ډسنډینګ واخلئ دا ستاسو لیکل منظم شي خو Z to A برابر شي، دې ته ډسنډینګ وایي. اخرنی کمان موږ سره دا ده شو ان هایټ. شو ان هایټ دا کمان داس کار کوي په پاراګراف ګروپ کې چې کله دا تاسو روښانه کوي په پاراګراف کې د پاراګراف نښې دا سپیس نښې، کله تاسو ټاپ بټن وخی داسې نښې یا تاسو سپیس 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 وخی دا نښې، دغه ټول نښې تاسو په ډاکومنټ کې ښکاره کیږي. او که تاسو غواړئ چې بیا دا ختم کړئ نو د یو کلیپ کې دا به نه ښکاره کیږي. ښکاره کا مې ښکاره کوه، ښکاره کا مې ښکاره کوه. دا په پاراګراف ګروپ موږ سره ټول کمانډ خلاص.